استهزاء دي ته وي طالبانو چې د چا عیبونه او نقایص بیانوي د دې لپاره چې خلک وخاندي. ځکه که هغه په خوله باندې کوي، که فعلان یې کوي، که قولان یې کوي، که اشارتان یې کوي، که نه یو چا غوندې تګ وکړي استهزاء دام استهزاء شوله. یعنې تنا په خوله نه ده، په فعل وي که په قول په ټول. الله یستهزئ بهم ویمدهم فی طغیانهم یعمهون. دا طالبانو له متشابهاتو نه ده. استهزاء معنا خو الله په حق کې نه ده صحیح، که نه ظاهري معنا یې چې یا به تاویل کوي. طالبانو روح المانی قربان سمه دلته طالبانو دم تاویل کړی ده. خپلې خبرې ناوښتلی طالبانو څو ورځې موږ ته لګیا وو چې اصل څوک ده، تفویض ده. نن دم الله په دوی ملاندې وایي. نو که د حقیقي معنا یې اخلي طالبانو بیا او دی وایي تاویل به کوي. دلته تاویل یې کړی طالبانو، تاویل یې مختار کړی په دې کې پوهېږئ خو که نه. نو دی وایي دلته د کبریا د الله سره د اول د مراد له استهزاء نه جزا ده. الله یستهزئ بهم، الله دوی ته جزا ورکوي د دوی. نو جزا ورکوي مجازي معنا شو، خبر پوهېږي. بس الله دې رحم وکړي طالبانو بحر غوندې خدا کله کړی، بس طبیعت یې چې کله دا وایي په چپه باندې اوس بېرته اوس بیا ان الله لا یستحیي هلته بېرته وایي بیا تفویض اصل ده. چې ژوندی وي سړي ګپ سره لګولی چې دا څه کوي. دا علم د طالبانو که علم نه به خوند اخلئ که نه دا نمره چې هغه دې جوړ کړي بس دلسې شولې.